تقریبا 80 تنه شاعران ادیبانو او بیا وروسته پکې خلک هم راغلو خو مونږ شمیره کړې وه نو مناسب نه وه چې هغوی له مو مکور کړې وه د ووټ خو په دغه دستوره کې چې کم خلک وو نو هغه ټول خلک ما طیب ته وې چې ته نور څه غواړې د چارسدې چې نماینده کم شاعران ادیبان دي او ټوله دنیا یې پېژني نو هغه په دغه دستوره کې ناست وو او دغه دستوره کې هغوی ووټ واچول په ډېر دا چې ما تاسو ته ووایي چې په ګرده پښتونخوا کې ګرده پښتونخوا افغانستان کوټه په دې ټولو کې دغه شان دستوره انتخابي غونډه ما په خپل 45 کاله کې نه ده لیدلې زه ستاسو ښه بیا دغه جانزې بجي خبره کړه جانزې مومن هلته هغه خبره کړو ما هغه هلته هم ګردان کړو اوس بیا کوم چې دغه یو سنجیده غونډه وه او یقینا چې هغه سنجیده غونډه وه سنجیده غونډه دا وه چې په هغې کې یو سړی چې کوم دی نو هغه د اودې لالچي نه ما لیدلي دي په دې ادبي دنیا کې چې راځي هلکه تنظیم جوړو 2 تنه به ناست دي هلکه څنګه جوړو درېیم به ورته وایي څنګه مړه خو وایي زه به صدر شم او دا پلانی به سیکرټري شي او دا بل به خزانچي شي نو دغه چې و نو دا ستاسو ډېره سنجیده غونډه وه او سنجیده کار هم کړی دی او دا هم چې دی نو دا د ټول پښتون بلټ چې دی د هغې ادبي تنظیمونو دپاره دا یو مثال دی او زه د ستاسو په وساطت د محمدزي ادبي اصلاحي جرګې د دې دستورې په وساطت سره ویمه ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو ته چې د دې دا مثال چې دی دا روایت کې او دغه شانتې کار وکړو چې کوم خلک د کار وي هغه را مخکې کړي او هغوی له وخت دغه ورکړي چې هغوی کار وکړي دا محمدزي ادبي اصلاحي جرګې ډېر زیات منندوی یم چې ما ته درناوی راکړو دا دستورې زما په صدارت کې وکړه نو کوروداني ویم جانزي مومن ته او د هغې ملګرو ته ما ته معلوم نه دي چې څوک دي پکې ټولو ملګرو ته مننه او کوروداني ویمه کیسر علي شاه صاحب او د خادم په کتاب باندې ډېرې تفصیلي خبرې دواړو مقررینو وکړې او ډېر د کار خبرې وکړې نو د هغې نه پس ته په دې خبرې کول زما په خیال زیاتې به وي د هغې د دغې مقالو نه وروستو خو زه د دې دواړو ته مبارکي ویمه او د باچاجي او دغه ملګری فاروق شاه دی که فاروق جان حسین نو بس حسین دی نو بس حسین کار یې کړو هغه هم ډېر ښه مختصر او جامع دغه کړو په دغه کتاب باندې او باچاجي خو ډېره زیاته خواري کړې وه دغه شان د باچاجي دې لکچېړی دته کتاب ورکوي په ده مقالو لیکي دې سړي سره ډېر علم دی او دا علم دی چې دا ترې راوځي نو دته تاسو دا تاسو د ادبي چارسدې ملګري چې دی نو تاسو د باچاجي له خامخا دغه ورکوئ چېرې دا کتاب والا او مخکتنې د دې باندې به لیکل کې نو ده سره ډېر علم دی چې دا علم ترې راوځي او زمونږ نوي کول ته راشي نو وخت ماښام دی دلته ډېره مانیخیزه دستوره وشوه د دې نه علاوه چې کوم ملګرو کلامونه وي نو ډېر زبردست کلامونه وو مونږ چې هلکانو نو اشنغر ته به راتلو دستورو له نو هغه وخت چې کوم د اشنغر د ادبي دستورو کوم روایت دی نو هغه زما په خیال چې هغه هم تاسو د اوسني چې کوم تنظیمونه وي نو دی ژوندی ساتلی دی محبوب علي اثر چې دی هغه خو تقریبا د 2019 د مارچ نه مونږه هیواد اخبار اسلام آباد نه ویستی او سلطان محمد صابر صاحب زه ورسره ایډیټر وم او دې مجاهد ادبي خدمتګار کتابونه یقینا 40 لیکلي دي خو ده د هغه ورځې نه
هغه اخبار ته به لیکلم کول او هغه اخبار به مونږه دته رالیږو نه په هغه وخت کې خو بلکل د پښتو اخبار چا اخیستو نه خو محمود ګل یا سر به چېرې د هغې پیسې مونږ ته رالیږلې پته نه چې 25 کې 30 اخبار به ورته رالیږل نو زه د افغان ټي وي یا د هر هغه تنظیم چې د محبوب ګل یاسر غوندې خلکو ته ایوارډ ورکوي د هغې دغه کار ستایم او نور سرکاري ادارې ته هم دغه واخلي رنګ او زمونږ دغه شان ملنګان شاعران ادیبان چې دي چې هغې په خپلو وسیلو دا دونه سترې دستورې را جوړوي او ادب له چیرې او ژبې له او د قوم تهذیب کوي نو چې دغه خلک وپېژني او دوی دغه شانتې وستایي یو ځل ستاسو سره ټولو بیا مننه چې زه مو واورېدم ما ته هم درناوی راکړو او دا زمونږ د محمدزي ادبي اصلاحي کمیټې ملګرو او په خصوصیت سره جانزي مومن صاحب ته بیا مننه کور وداني ویم ټول دی الله تاسو مونږ ژوندي وبخښي